أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب دې رکوعاتو کې د مخکې نه چې دی دغه مضمون را روان دی د الله پاک په لاره کې خرج وکړی شي د هغې په مختلفو طریقو سره هدایات او احکامات د الله پاک بیان کړی شو یا پرون موږ هم په دغه آیاتونو کې دغه وویل چې د الله پاک په لاره کې خرج کوئ د خپل مال عمده مال خرج کوئ یعنې ښه شی ردي او ګټیا او بیکاره شی مه خرج کوئ او د هغې په خپله باندې الله پاک وجه بیان کړه چې تاسو چې د الله پاک په لاره کې تاسو چې په چا باندې څه حق وي او هغه دله بیکاره درکوي کوم حق چې واجب حق وي نو خو هسې سړی ورکوي نو هغه تاسو نه اخلئ تاسو په خپله نه قبلوئ بیکاره شی بیا د الله پاک په لاره کې څنګه ورکوئ بیا پکې د عشر خبره راغله دلته یو خبره پاتې شوې وه عشر دا راځي د مسلمانانو په ځمکه ځکه چې په عشر کې معنا د عبادت ده او د دغې وجې موږ ویلو چې زکات الارض یعنې دې ته د ځمکې زکات هم ویلی شي اجو دا خبره ده چې په نورو زکاتونو د سپینو زرو د سرو زرو او د تجارت چې کوم مال چې د هغې زکات او په دې کې فرق دی لیکن زکات الارض به په دې معنی سره ویلی شي چې په دې کې د عبادت معنی ده د دې په مقابله کې راځي خراج ټیکس نو هغه د کفارو نه چې کوم مال اخیستل کېږي د هغو چې په کوم په ځمکې په اسلامي ممالکو کې د هغو دغې د هغو نه چې کوم ټیکس اخیستل کېږي نو هغې ته ټیکس په دغې معنی وایي چې په هغې د عبادت معنی نه ځکه چې کفار دا د عبادت اهل نه دي نو د هغو نه ټیکس اخیستل کېږي او مسلمانان چونکې د عبادت اهل دي نو دې ته عشر وایي او د هغې وایي ته خراج بیا په دې کې ځمکې د زکات الارض او په عام زکات کې دا فرقونه شته چې د ځمکې زکات عشر چې دی دا که په ځمکې وکړو فصل جوز طبعا عشر شته که ځمکې فصل ونه کړو نو په دغه صورت کې په انسان باندې عشر نشته اوس باقي کم سپین زر سره زر یا د مال تجارت چې هغې که پیدا وکړه او که ونه کړه لیکن کال پرې تېر شو نو په تا باندې څه دی زکات واجب دی او ځمکه هم دا د ستا یو مال دی لیکن که وی کړو جو ښه شته که وی نه کړو نو نشته او په هغې باندې په هر صورت کې شته بل د دې دپاره چې دی د عشر دپاره کال تېرېده شرط نه دی یعنې چې کال پرې تېر شي بلکې چې څنګه ځمکې فصل وکړو بس هغه به ډایرکټ ورکوي ځکه چې مخکې بل آیات کې بیا راځي وآتو حقه یوم حصاده یعنې د دې په دې ترېشل کولو او د ریبلو په دې ورځ د دې حق ادا کوي نو چې څنګه وشو بس د دې لپاره څه نیټه متعین نه ده او د دغې زکاتونو د نور زکات چې د سپینو زرو سرو زرو یا تجارت د مال نو د هغې لپاره کال شرط دی چې کال یې ستا سره وشو بیا به ترې زکات ورکوي بیا دا مضمون راغلی مخې ته چلېدلی چې الله پاک چې دی تاسو ته د خرج یعنې دا د الله پاک د طرفه د احکامات دي چې خرج کوئ الله پاک به د دې په بدله کې تاسو له ښه زیات درکړي دنیوي برکات هم راشي او د آخرت په اعتبار سره خو جو هر چاله دی او بیا د هغې وضاحت هم وکړی چې بیا بخل چې دا شیطاني وسوسې دي دا شیطاني احکامات دي بخل کول یا په دې یرې نه لګول چې یاره زه غریب شمه یا زما مال به کم شي دا ټول شیطاني احکامات دي دا ټول مضامین بیان شو دا ډېر واضح احکامات دي دومره تفصیل له یو خبرې دپاره لاړم نو دا ټول چې د الله پاک احکامات دي او دومره واضح دي یعنې هر سړی په دې پوهېږي چې دا ظاهر احکامات دي او الله پاک په دې احکاماتو چې کوم د کولو حکم دی په دې کې فایده ده په آخره کې بیا یؤتي الحکمة من یشاء ومن یؤت الحکمة فقد اوتي خیرا کثیرا د دې لپاره مې دومره وضاحت وکړو نو دا مضامین او د احکامات د الله پاک واضح دي لیکن څوک پکې پوهېږي چاته به واضح وي او څوک به پرې عمل کوي یؤتي الحکمة من یشاء ومن یؤت الحکمة فقد اوتي خیرا کثیرا چاله خو د دین پوهه ورکړی شي که نه او چاله چې د دین پوهه ورکړی شو هغه له ډېر لوی خیر کثیر وکړی شو یعنې په دې تمام احکاماتو د الله پاک عمل به هغه کس کوي او هغه پکې پیدا ګڼي چې هغه له د دین پوهه ورکړی شي حکمت ورله ورکړی شي او بیا حکمت الله پاک فرمایي ومن یؤت الحکمة فقد اوتي خیرا کثیرا چاله چې حکمت ورکړی شو دله خیر کثیر ورکړی شو ځکه حکمت د مراد ته دیني پوهه چې دیني پوهه انسان ته حاصله شي کله چې پوهه نه وي نو سړی د کارونه کوي نو په دې کې انسان غلطېدی شي یعنې په خپله رای سره به دته یو کار د ثواب ښکاري او هغه چې دی به د ثواب کار نه بلکې الټا پې سړی ګناهګار وي د پوهې مطابق چې کوم کار کېږي که هغه دنیوي او که اخروي
نو هغې کې چې دی خیر او برکتونه وي. نو د خیر چاله چې د الله پاک پوهه ورکړه، د دین پوهه ورکړه، نو هغه له خیر کثیر وکړی شو. بیا حکمت مخکې د دې موږ لږ وضاحت کړی. حکمت چې دی دا تقریبا یو تفسیر کې تفسیر نوم رانه هېر شو، غالبا هغه د دې 30 معنی یعنې 30 تعریفات ذکر کړي دي چې حکمت په مختلفو معنو. قرآن کې دا لفظ ډېر زیات راغلی، پوره ذکرونو کې راغلی. نو مختلف اقوال هغه ټول تفسیرونه اقوال جمع کړي دي، تقریبا 30 اقوال دي. بیا په هغې کې تعریفاتو کې خو د الفاظو فرق شته، لیکن د نتیجې په اعتبار سره ټول یو بل ته نږدې معنی والا دي، یعنې معنی یو بل ته نږدې دي. صرف تعبیراتو کې فرق دی. انسان یو خبره په یوه طریقه وکړي، بلې په بله طریقه وکړي، لیکن خبره دواړه یوه وي. نو دغه تعبیراتو کې فرق دی، معنی ټول یو بل ته نږدې دي. نو د حکمت یوه معنی دا شي ده چې حکمت دې ته ویلی کېږي چې یوه خبره یا یو کار د هغې په تمامو صفاتو سره کول یا د هغې ویل، یعنې که خبره وي د هغې ویل، یعنې یو خبره ته کوې او هغه د هغې په تمامو صفاتو سره وویل، نو دې ته ویلی کېږي د حکمت خبره، دې ته قول حکمت وایي. او که یو کار دی او هغه ته د هغې په تمامو صفاتو سره وکړي، یعنې چې په څه طریقې سره کار کول غواړي او په دغه طریقې سره یې وکړي، نو دې ته ویلی کېږي د حکمت کار. بیا دې کې لږ وضاحت کړی دی، بعض ځایونو کې د نبوت مراد اخیستی شي، لکه وآتاه الله الملک والحکمته، داود علیه السلام مطابق چې راځي چې الله پاک دله بادشاهي ورکړې وه، والحکمته او حکمتو. نو په دغې تفسیر کې ته نبوت مراد اخیستی شوی دی. د هغې وجه دا ده چې یو کار حکمت معنی دغه ده که نه، چې یو کار د هغې یعنې یو شی د هغې په محل کې استعمالول، یعنې هغه که خبره یو کار وي، خو چې د هغې لپاره کوم محل وضع دی، یعنې چې یو کار څنګه رنګې کول غواړي او خبره څنګه رنګې کول غواړي، په کوم محل کې کوم مقتضی حال دی، یعنې مخامخ څنګه خلک ناست دی، بیا دلته څنګه خبره کول غواړي، په څه انداز سره کول غواړي، دې ټول کیفیت ته څه ویلی کېږي؟ محل. یعنې په څه طریقې سره یو خبره یو کار کول غواړي، نو په هر شی په خپل محل کې ښودل. نو د نبوت معنی ته هم په دغې معنی سره اخیستي چې دا د نبوت نه بغیر کېدی نه شي، یعنې هر انسان ډېر کمالي خو بیا هم څه نه څه غلطي ته وکړی شي، او نبیان چې دا معصومان وي، نو د هغه نه دا هر شی هغه په بلکل په هغه خپل ځای باندې دي. په دغې معنی سره حکمت نه چې دی نبوت هم اخیستی شوی دی. بیا امام راغب اصفهاني رحمت الله علیه په دې کې یو فرق کړی دی. کله چې د حکمت نسبت الله تعالی ته وکړی شي، یعنې الله پاک ته د حکمت نسبت وکړی شي، لکه موږ وایو الله پاک حکیم ذات دی، نو مراد دی بیا د حکمت نه دی چې الله پاک د تمام شیزونو چې دی معرفتو او د هغې مستحکم ایجاد کړی، یعنې الله پاک ته د تمام شیزونو پوهه ده. مراد به دغه معنی چې الله پاک ته د حکمت نسبت وکړی شي، او الله پاک د تمام شیزونه څه پیدا کړي دي او په صحیح طریقې پیدا کړي دي. او فرمایي چې کله د حکمت نسبت غیر الله یعنې د الله نه ماسوا ته وکړی شي، نو بیا به د حکمت نه مراد دی چې د تمام موجوداتو معرفت او د هغې مطابق د هغې باندې عمل کول. یعنې چې کله د مخلوق ته نسبت وکړی شي، بیا به حکمت نه دا مراد وي، لکه موږ وایو فلانی سړی حکمت والا، نو دې نه بیا دغه حکمت مراد وي چې د ده ته د تمام موجودات یعنې موجوده چې کوم شیزونه موجود دي، د هغې ورته علم وي، د هغې ورته پوهه وي، په هغې باندې پوهه وي، او د هغې د استعمال په طریقه هم پوهېږي. نو د الله نه ماسوا چې د حکمت نسبت وکړی شي، بیا ترې دغه معنی مراد. د دې نه علاوه ډېر مختلفو الفاظ او تعبیراتو کې د حکمت معنی بیان کړی شوې ده. بعض ځایونو کې قرآن مجید معنی ترې اخیستی شي، یعنې حکمت ده چې چېرې د الله پاک د قرآن مجید پوهه ورکړه، بله حکمت ورکړی شو. بعض ځایونو کې احادیث اخیستی شوي دي، بعض ځایونو کې د سنت مراد اخیستی شوي دي، بعضې ځایونو کې د حکمت نه مراد صحیح علم مراد اخیستی شوی، یعنې چېرې چې الله پاک صحیح علم چا حاصل کړو، نو ده ته حکمت ورکړی شو. بعضې ځایونو کې ته عمل صالح نیک عمل مراد اخیستی شوی، یعنې چا چې نیک عمل وکړو ده د حکمت کار وکړو. بعضې ځایونو کې ته قول صادق یعنې رښتیا خبره، څوک چې رښتونی د حکمت والا سړی. او بعضې ځایونو کې ته فقاهت په دین، یعنې په دین کې چا ته ډېره زیاته پوهه دا حکمت دی. او بعض ځایونو کې ته اصابت رای، یعنې ما تاسو ته ویل که نه ټولې معنی یو بل ته نږدې دي، د دې ټولو انتها او په معال باندې څه شي په نتیجې د ټول نه دغه یو شی جوړېږي چې هر شی چې دی په هغې په محل کې استعمالول، لیکن مختلفې معنی هغه الفاظ متصف وي. بعض ځایونو کې ته اصابت رای یعنې درست رای، ته صحیح رای ورکړې، په یو خبره کې ته صحیح رای ورکړې،
دغه ته د حکمت خبره ویل کېږي چې د حکمت رایې ورکړه. او دارنګې بعض ځایونو کې دي خشیت الله د الله پاک یره، یعنې چېرې چې د الله پاک یره په چا کې د حکمت والا دی. او د هغې تایید چې دی په حدیث کې هم راغلی دی چې نبي علیه السلام فرمایي چې رأس الحکمت خشیت الله، چې اصل حکمت هم دغه دی د الله پاک یره. یعنې اصل حکمت څه دی؟ د الله پاک یره. او دا ډېره ښکلې معنی ده، ځکه موږ نن سبا د مادي دور دی، نن سبا ذهن کې حکمت راځي، دا وضاحت مې ځکه ډېر کوو. موږ حکمت والا کس یا حکمت والا خبره هغې ته وایو څوک ډېرې پیسې ګټي یا د ډېرو پیسو طریقه وله ورځي د هغې مطابق خبره کوي، موږ دغې ته حکمت وایو. دا سړی حکمت والا کس دی. د دې نه علاوه یقین وکړه که زموږ په ذهن کې راځي دا نه یم چې د دنیوي کار کسب دا منع دی، دا لازمي دی، ضرورت دی، لیکن حکمت موږ دغې ته وایو. لیکن د حدیثو په روح سره ته وګورئ، وګوره الله پاک یره چې چاته په صحیح طریقې سره حاصله شوه، نو نبي علیه السلام فرمایي رأس الحکمت خشیت الله، چې د الله د حکمت اصل حکمت هم دغه دی چې د الله پاک یره حاصله شي. نو او د هغې دنیایي وجه عقلي وجه راته لکه دغه سړی ځکه حکمت والا نشي کېدی چې لږ ژوند دی د دنیا او دی د آخرت بالکل کار نه کوي. که نه یو خو دا ده چې د دنیا کار هم کوي او د آخرت یې هم فکر دی، لیکن دی صرف دنیا ته ښه دی او دته یو سړی حکمت والا وایي. دا ځکه حکمت والا نه دی چې د دنیا زندګي انتهایي مختصر ده، ډېر لږ وخت دی. لکه هر سړي ته دا واضح خبره ده چې یاره مرګ راوړونکی دی او لکه زیات نه زیات 100 کاله نن سبا، نو دی د دې لپاره دومره کوشش کوي، نو دغه حکمت دی نه. او د هغې نه علاوه چې دی باقي یا ابدالآباد زندګي همیشه دپاره چې کومه زندګي را روانه ده د هغې دپاره دی څه محنت نه کوي، دا څنګه حکمت شو؟ دا خو عقل هم وایي چې یو کار یو شي کې سړي ډېر ژوند تېرېږي په یو ځای کې، نو هغه ډېر برابر کړي. او کوم ځای چې عرضي په سفر کې روان دی، یو ځای کېناست یو ځای ګنده دی، نو که دی صفا نه کړي خیر دی، د کور صفایي د هغې کې کیني پاسي په هغې کې دی ډېر زیات مشغول دی په نسبت د بهر. نو دارنګې د دنیا په اعتبار سره د آخرت زندګي ډېره اوږده ده، نو چې څوک د آخرت طرف ته رغبت نه وي او صرف د دنیا دغه حکمت والا سړی نه دی. حکمت والا سړی خو هغه دی چې زیات نظر یې په آخرت وي. نو دا مختلف معنی په حکمت کې راغلي. نو یؤتي الحکمة من یشاء، الله پاک حکمت ورکوي چا ته چې وغواړي. ومن یؤت الحکمة فقد اوتي خیرا کثیرا، او چا ته چې حکمت ورکړی شو فقد اوتي خیرا کثیرا، په تحقیق سره دله ورکړی شو لوی خیر، یعنې دله لوی خیر ورکړی شو. او دغه وجه ده چې بعضو حضراتو ومن یؤت الحکمة نه بعضو حضراتو دغه ټولې معنی مراد اخیستې، چې دغه ټول یعنې دغه ټولې معنی ته مراد دا څومره وضاحت چې مو وکړو دا ټولې ترې اخیستې شي چې د حکمت نه مراد دغه ټولې دي. او په دې کې آیات کې دغې طرف ته اشاره ده. نو چې مطلب دا ټول صفات چاله ورکړی شو، ظاهره خبره د هغه نه خیر کثیر ورکړی شو. وما یذکر الا اولو الالباب، او نصیحت نه حاصلوي مګر د عقل خاوندان. یعنې په دې باندې نصیحت د الله پاک د احکاماتو نه او د دې نه به هغه سړی نصیحت حاصلولی شي چې په هغه کې عقل وي، د عقل خاوند به نصیحت حاصلولی شي. هغې چا کې چې عقل نه وي نو هغه د دې نصیحت نشي حاصلولی. وما انفقتم من نفقة، او تاسو چې څه خرج کوئ من نفقة د خیرات نه، تاسو چې څه هم خرج کوئ، او نذرتم من نذر، یا تاسو چې څه نظر منئ، څه قسمه نظر، فإن الله یعلم، الله پاک په هغې باندې علیم، الله پاک ته په هغې علم دی، په هغې پوهه دی، په دغې خرج کولو هم تاسو چې څه خرج کوئ او تاسو چې د څه شي نظر منئ په دې باندې الله پاک ته علم دی. وما انفقتم من نفقة کې څه چې تاسو خرج کوئ دا مطلق راغلی، یعنې څه چې تاسو خرج کوئ. نو د دې نه اوس راځه موږ مخکې ته شرایط ویلي، شپږ قسمه شرایط چې دی ته چې مال خرج کوې نو په دې شپږو شرایطو موافق وي نو هغه چې دی هغه الله پاک بیا سیوا کوي او د هغې اجر موږ ذکر کړی. نو که اوس دلته د نفقې نه مراد هغه هم کېدی شي دا حلال مال خرج کړو هغه ته هم مراد دی، حرام دې خرج کړو هغه ته هم مراد دی، دارنګې د الله په لاره کې دې خرج کړو هغه ته هم مراد دی، دارنګې د الله پاک د لارې نه علاوه په ګناهونو کې دې خرج کړو، یعنې د ګناهونو په لاره کې دې خرج کړو دا ته هم مراد دی. او دارنګې چاله دې ورکړو لیکن بیا دې پرې وروسته وزباتو، خیر و خیرات خو دې ورکړو او ودې پرې زباتو دا ته هم مراد دی، او ودې پرې نه زباتو د الله د رضا دپاره دغه ته هم مراد دی. دارنګې ور دې کړو بیا دې ورله تکلیف ورکړو، خرچه خو دې پرې وکړه غریب له دې وکړه خو بیا دې ورله دومره تا تنګ کړو چې د هغه ځان هغه ته تکلیف رسي لکه ته ورته په داسې طریقې سره میلاوي دغه ته هم مراد دی. او دارنګې د ریا دکلاوي دپاره خرج خو دې وکړو لیکن د الله پاک رضا او د الله پاک باندې نظر نشته، لیکن د مخلوق نظر چې ما خلک ویني چې د خرج وکړو دا ته هم مراد دی. دارنګې او نظرتم من نذرین تاسو چې څه نظر منئ
د دې نه هم هر قسمه نظر مراد دی. او دا نظر یې دلته ذکر ولیکو تاسو ته زه بار بار دا چې قرآن مجید مربوط دی، ربط دی په دې کې، ټول آیتونه د یو بل سره تړلی شي دي. دلته یې دا نظر په دې مناسبت سره ذکر کړی چې ګوره د خرچې بحث روان و، نو کله کله خلک نظر په مال کې هم مني، هغه عبادت نظري، یعنې د نظر د عبادت نظر وکړي، د مال نظر وکړي، عبادتي نظر مالي د مال نظر وکړي چې هلکه زه به دومره دومره شی خرچ کوم، نو په دې مناسبت سره دا نظر یې دلته راوړو. نور خو دا د نفقې او د خرچو او د خیر و خیرات واقعیت روانو، دا پکې په دې کې راوړو. نو د نظر مناسبت ورسره دغه دی چې کله کله انسان نظر کوي د مال، نو که نظر مالي ته هم مراد دی، که د مال نظر کوي. دارنګې بدني نظر، یعنې جسماني نظر دې وکړو چې هلکه زه به دومره عبادت کوم چې د الله پاک په هغې کې صرف جسم استعمالي که نه، دومره لمونځ به کوم، دومره به روژې نیسم. نو دا ټول یعنې عبادتي نظر ته هم مراد اخیستی شي، جسماني نظر هم او مالي نظر. څومره نظرونه چې بیا په نظر کې قسمونه وي، یو یې نظر معلق، یو یې غیر معلق. یعنې نظر معلق دې ته که زما دا پلانی کار وشو زه به دا کار وکړم، یعنې مثال په طور زما دا پلانی کار وشو زه به دا خیر و خیرات وکړم، او که زما دا کار ونه شو زه به نه کوم، دې ته نظر معلق، یعنې شرط دې ولګوو که زما دا کار وشو دا به وکړم، که دا ونه شو دا به نه کوم. دا خبره ده په خپل ځای چې دا نظر مناسب نه دی چې انسان وکړي، دا شرط چې پکې لګوي. لکه که زمونږ دا پلانی مریض ښه شو زه به دا چل وکړم، زمونږ دا پلانی کار وشو دا چل وکړم، دا مناسب نه دی. د هغې وجه دا ده چې په دې نظر کې چې دی د الله پاک سره یو قسمه شرط لګول دي، یعنې مطلب دا معنا خو دې دغه جوړېږي که نه، که انتها د سړی سوچ وکړي الله پاک سره دا شرط لګول دي یا الله که زما دې دا کار وکړو نو ستا په نوم به دا خیر و خیرات وکړم، که زما دا کار دې ونه کړو ستا په نوم نه، معنا خو دې دغه جوړېږي. او دارنګې نو دغه نظر اگر چې مناسب نه دی، جواز په خپل ځای جدا خبره ده، لیکن مناسب نه دی ځکه چې دا په الله پاک باندې یو شرط لګول دي چې که دې وکړو جو ښه جو وبخښم که نه جو نه. او خو دلته او دا نظر ته هم مراد هغسې چې مطلق وي، بس څه دې منلي نه دي چې زما دا کار بس دی چې بس به دومره په پیسې ورکوم، دا نظر دې دومره چې دی روژې به نیسم او دومره چې دی عبادت به کوم، دومره لمونځونه به کوم، نو دا ټول ترې مراد دي. نو فإن الله یعلم، نو بېشکه الله پاک د دې ټولو علم دی. نو دې څه مطلب شو چې تاسو دا څه قسمه خرچې چې تاسو کوئ یا څه قسمه نظرونه چې تاسو منئ، فإن الله یعلم، الله پاک ته په دې علم دی، نو په دې کې احتیاط کوئ، په دې کې ترغیب شو، رغبت شو پکې هغې خبرې ته چې یعنې تاسو چې کله خرچ کوئ نو دا مذکوره شرایطو خیال ساتئ، یعنې حلال مال خرچ کوئ، د الله په لاره کې خرچ کوئ، بیا پې اثباتئ مو او دارنګې هغه له تکلیف مو ورکوئ او د ریا دکلاوي دپاره یې مه خرچ کوئ، ځکه چې فإن الله یعلم، الله پاک ته په دې تمام باندې علم دی، الله پاک ته په علم دی، نو انسان له تا پکار ده چې الله پاک ته هر څه رسي، نو ته بیا څنګه غلط شی خرچ کوې، نو د تمام شرایطو موافق خرچ کوه. او یره د الله پاک نه پکار ده په دې کې چې سړی په غلط طریقې باندې خرچ کوي، یعنې چې د شرایطو خیال نه ساتي، مثال په طور حرام مال خرچ کوي نو هغه الله پاک قبلوي نه، الله پاک ته خو علم دی، نو په دې کې فإن الله یعلم، نو په دې کې د الله پاک نه هېرېدل پکار دي، څنګه حرام مال خرچ کوي، الله پاک ته خو په دې علم دی. دارنګې ته یې په لاره د الله کې نه خرچ کوي، په ګناه په ځای کې خرچ کوي یا د ریا دکلاوي دپاره خرچ کوي، نو په تمام صورتونو الله پاک ته علم دی. نو په دې کې ترغیب شو دې خبرې ته چې سړی چې دی د تمام شرایطو چې په کومه طریقه خرچ پکار دی په هغې طریقه وکړی شي، او چې په کومه طریقه نه دی پکار په هغې ونه کړی شي. فإن الله یعلم، بېشکه الله پاک ته علم دی په دې تمام صورتونو باندې. وما للظالمین من انصار، او د ظالمانو دپاره څه مددګار نشته، څوک مددګار نشته، یعنې د ظالمانو مدد ونه کړی شي. ظالمانو نه مراد بې ځایه کار کول، یعنې بې ځایه خرچ کول، یعنې اوس ته یو ځای کې د خرچ ځای نه دی او ته پکې خرچ کوې، نو من انصار د دپاره څه مددګار نشته دی. کلمې ته یؤتي الحکمة، حکمت ورکوي، من یشاء، چا ته چې وغواړي، ومن یؤت الحکمة، او چا ته چې ورکړی شو حکمت، فقد اوتي خیرا کثیرا، په تحقیق سره دله ورکړی شو لوی خیر، وما یذکروا، او نصیحت نه حاصلوي، الا اولو الالباب، مگر د عقل خاوندان،
وما انفقتم من نفقة او څه چې تاسو خرج کوئ او نذرتم من نذر یا څه چې تاسو نظر منئ فإن الله يعلم بشک الله پاک ته په دې علم دی وما للظالمين من انصار او د ظالمانو دپاره مددګار نشته